الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيقنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأتقانا وأولانا وأزكانا وأنقانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله مولانا العظيم محترم مكرم صدر جلسہ د دې محفل خایسته او ښکلا
زمونږ او ستاسو د ډېر لرې نه تشریف راوړونکي حضرت مولانا محب الله صاحب دامت برکاتهم العالیہ د باجوړ بلکې د پورا علاقې او د سیمې ښایسته او ښکلا بقیت السلف د علم او د عمل یو ځلیدونکی ستوری حضرت شیخ الحدیث شیخ القرآن مولانا محمد صادق صاحب دامت فیوزهم د محفل کے تشریف فرما حضرت شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت مولانا احسان اللہ صاحب دامت برکاتهم سابق ممبر سینٹ آف پاکستان و امیر جمعیت علماء اسلام باجوڑ جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام فاٹا جناب حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دیگر علماء امت بزرگان دین زعماء علاقہ او په دغه محفل کې نن شرکت کوونکو ډېر خوش قسمت او د الله د دین سره مینه لرونکو په قرآن باندې مینو معززو مسلمانانو ورونو نن الله رب العالمین ما ته په داسې یو محفل کې د شرکت موقع په لاس راکړه چې هغې کې خپل اکابر وینم هغه کې خپل اسلاف وینم حوصله راته ملاویږي زړه ته مې تسلی ملاویږي رب شکر دې الله رب العالمین چې زمونږ تعلق تا د داسې پاکو صفاو د نیکانو صالحانو خلقو د جماعت سره نصیب کړی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی یو وقت بداش راشی چې د مجاهدینو د مسلمانانو لخر به د کفر خلاف برسر پیکار وی په میدان جنگ کې یو آواز به ولګي هل فیکم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جواب بملاوشی نعم فیفتح لهم اللہ رب العالمین بدغ لخکرتا د نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم داغی موجودگی پا خاطر فتح و کامیابی نصیب کی بیا به یو زمانہ دا سراشی د اسلام د سربلندی یو جماعت به موجود وی اغین به پختن اوشی هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم آیا تاسو په دې ملګرتیا کې صحابه کرام شته دي جواب به ملاو شي او شته دي فيفتح لهم الله رب العالمین به د صحابه کرامو د موجودګۍ په برکت هغه دینی لخر ته فتح او کامیابی نصیب کی بیا فرمایي یو زمانہ به داسې راشي دا د کفر او د اسلام معرکه به جاری وي د مسلمانانو صفونه به پختنه به وشي هل فيكم من صحب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په دې صف کې تابعین شته دي فيقال نعم جواب ورته ملاو شي او شته دي فيفتح لهم الله رب العالمین با د مؤمنانو په لخر کې داغي په تحریک کې د تابعین په شکل کې د اهل الله او د موجودګۍ د برکت فتح او کامیابی او کامرانی نصیب کی فرمایي بیا به یو زمانہ داسې راشي د کفر او د اسلام معرکه به وي نو التبا پختنه اوشي هل فيكم من صحب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کې تبع التابعین شته ده تاسو دې قافلې سره داغي تأیید داغي حمایت او نصرت شامل ده فيقال نعم جواب ورکړل شي او فيفتح لهم الله رب العالمین به هغه ته فتح او کامیابی نصیب کی
امام مسلم رحمت الله علیه چې دا حدیث را نقل کړي، امام نووي صاحب رحمت الله علیه د دې په تشریح کې لیکي، فرمایي په هر زمانه کې به الله رب العالمین آغا دینی او تحریکونو ته فتح او کامیابی نصیب کړي. په کوم دینی تحریکونو کې چې اهل الله موجود وي، په کوم دینی تحریکونو کې چې اولیاء الله موجود وي. نن زمونږ او تاسو خوش قسمتی ده، زمونږ ترمنځ دا اکابر موجود دي. د باجوړ مسلمانانو الله رب العالمین تاسو له ډیر ښکلی د علم نور درکړی دی، الله په تاسو ډیر لوی سود کړی دی. الله رب العالمین ستاسو د سر د پاسه د یو داسې عظیم هستی د الله سوری نصیب کړی دی. حضرت مولانا محمد صادق صاحب زندګۍ باندې ډیر قدر وکړي. مونږ سره د اکابرو قدر الو پیدا شي چې زمونږ نه رخصت شي، دنیا کې ورلخواله نه راځو او رستو بیا په جنازه کې د یو بل نه مخکې کېږو. زما محترمو د دوی د ژوند نه استفاده حاصله کوي، د دوی نه دعاګانې واخلئ، د دوی موجودګي دا د الله رب العالمین د رحمت سبب دی. او بیا په دې محفل کې چې اهل قرآن ناس دي، هغه خلق دی چې د هغې په سینو کې د الله قرآن دی، هغه خلق دي چې د هغې په ژبو د الله قرآن دی، هغه سترګې دي چې په هغې د الله د قرآن دیدار او زیارت کېږي، هغه مخونه دي کوم باندې چې سحر نه تر ماښام پورې د الله د قرآن انوارات پرېوځي، هغه سینې دي کوم سینو کې چې الله رب العالمین د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه محفوظ کړي دي. ای زما محترم ورونو، حدیث مبارک کې راځي ان لله اهلین من الناس، الله رب العالمین د پاره په خپلو بندګانو کې خپل خاص محبوب خلق دی، لکه د خپل کور خلق چې سړي ته څومره نږدې وي. تپوس وشو د الله محبوبه دا څوک دي؟ وی فرمایل دا د قرآن حاملین دي، هم اهل الله وخاصته، دا د الله رب العالمین اهل دي، دا د الله خواص دي. مونږ د دغه علماو جرګه راوستې ده، خپل رب تم راوستې ده. الله نه دعا غواړو ربا د دغه پاکو اکابرو د دغه علماو د موجودګۍ په خاطر زمون قصورونه او زمون جرمونه معاف کا، الله زمون ګناهونه معاف کا. الله رب العالمین د دغه علماو په برکت سره رب ذوالجلال زمون د دنیا او د آخرت د دواړو د خیر فیصله راولېږي. زما محترم ورونو، داسې محفل کې دعا قبلېږي، الله نه غواړئ، په پټه غواړئ، کو ژبه پې نه خوځوئ. الله رب العالمین زمونږ او ستاسو د زړونو په دعاګانو باندې هم علیم او خبیر دی. حدیث مبارک کې راځي اذا سمعتم صیاح الدیکة فاسألوا الله من فضله، د سحر د تهجد په وخت کې چې د بانګي بانګ واورئ، د الله نه فضل مهرباني غواړئ. اللهم انی اسألک من فضلک. امام نووي صاحب رحمت الله علیه لیکي، فرمایي زکا بانګي بانګ په هغه وخت کې شروع کوي چې کله فرشته وویني، غالب امکان دا دی چې ستا په دې دعا باندې به فرشته آمین وایي. بیا حضرت قاضی عیاض رحمت الله علیه فرمایي چې د یوې فرشتې د لیدلو په صورت کې مسلمانانو ته د دواړو جهانو سردار مبارک حکم کوي دعا وغواړئ، فرشته به په آمین ووایي. قاضی عیاض رحمت الله علیه فرمایي د اهل الله هغه محفل چې د هغې نه ګیر چاپیره د فرشتو قطارونه جوړ شوي وي، د اهل الله هغه محفل چې د هغې نه ګیر چاپیره د فرشتو حصار جوړ شوی وي، او د هغې حصار او د هغې قطار یو سر په ځمکه باندې وي او بل سر اسمان ته رسېدلی وي. نو داسې محفل کې څوک دعا وغواړي، الله رب العالمین به هغه دعا څرنګه مسترد کوي. په دې محفل کې دعاګانې غواړئ. دا د دغه علماو برکت دی چې د دوی د وجې نه نن زمون کورونو ته د قرآن کریم عالمان فارغېږي، فاضلېږي او زمون کورونو ته راځي، د قرآن کریم حافظان راځي. مونږ خالي سینه خپل بچي رالیږلي وو، مدرسې راله د قرآن کریم نه ډکه سینه کور ته واپس کړل. مونږ خالي سینه خپل بچي رالیږلي وو، مدرسې راله د بخاري او د ترمذي نه ډکه سینه کور ته واپس کړل. مونږ سرتور سر رالیږلي وو، مدرسې لاره پګړۍ ورپسر کړه، دستربندي ورته وکړه او سند یې د دنه شروع کو په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ورسو. امون کورونو ته راولېږل. د فتنو په یو داسې زمانه کې چې نوې نسل دا ډېرې ګمراهۍ طرف ته روان دی. زما محترم ورونو،
عقاید د خلکو خرابۍ طرف ته روان دي په نوي نسل باندې مهنت شروع ده په تعلیمي ادارو کې په شروع ده په ذرایع ابلاغ او نشریات باندې پاغي مهنت شروع ده زمون د پاکستان په اعلی یونیورسيټو کې په لیکچررانو پروفیسورانو کې ډیر تعداد د داسې خلکو هم دي چې څوک چې ځان ته ایتیست وایي ایتیست ملحدین دي دهریه دي وی مونږ الله نه منو دی الله رب العالمین نه منکرین زمون او تاسو په تعلیمي ادارو کې زمون بچو ته تعلیم خایي دین بسرنګ نوجوانان را پیدا کیږي په کومه زمانه کې چې د نوجوانانو عقیده په خطر کې دي په کومه زمانه کې چې د نوجوانانو اخلاق په خطر کې دي په داسې وخت کې داغي د عقیدو یوازې تحفظ نه داغي د عبادت یوازې تحفظ نه داغي د اخلاقیات یوازې تحفظ نه بلکې هغه د علوم دینیه په نور باندې منور کول او زمونږ استاد کورونو تر لګل د اسلام په جذبه باندې هغه مامور کول او زمونږ استاد کورونو تر لګل دا دغه علماو خدمات دي زما محترم ورونو دغه علماو د دې خدماتو په برکت نن د پاکستان په فضاګانو کې د قران تلاوتونه الله ژوندۍ ساتلي دي نن د پاکستان په فضاګانو کې د بخاری او د ترمذی درسونه الله ژوندۍ ساتلي دي د علماو لډیره دعا غواړي مونږ او تاسو د شپې چې په کم وخت کې په خپل کورونو کې اودیو په هغه وخت کې زمونږ او تاسو په بچی په دینی مدرسو کې د تهجد په وخت کې د الله په کور کې ناس وي او د الله د قران تلاوت کوي زمونږ او تاسو بچی د قران حفظ کوي په دغه وخت کې دنیا کائنات ټول غافله پرته وي زما او تاسو بچي د الله په کور کې الله ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم الله ته رحمان او رحیم دی رب چې د دې معصومي ژبه په خپل کور کې د تهجد په وخت کې خپل ځان ته رحمان او رحیم والا بلاوه اوري الله به فرشتو ته ضرور فرمایلی فرشتو د دې ځوان پلار له عذاب مو ورکوي زکه د دې پلار بچي ماته د تهجد په وخت کې زما په کور کې په مدرسه کې رحمان او رحیم ویلې دي دا ځان نه وایم تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله د دې په حواله باندې یو روایت را نقل کړی دی زما محترم ورونو دا د علماء خدمات دي په پروس کلنی کال کې پاکستان کې 2.80 بچي د قران کریم حافظان شوي دي اې د پاکستان قومه چې په کم وخت کې ستا بچي خلکو په نشو باندې راړول د 400 د آیسو د هیروینو مرکزونه ورته جوړ کړو هغه وخت کې ما ستا بچي ته د قران مرکز جوړ کړو ما هغه نه د قران حافظ جوړو کوم وخت کې ستا د بچي نه خلق لوفر جوړو هغه وخت کې ما ستا بچي نه حافظ او عالم جوړو کو تا مسکړه با جماعت او کو دینه دې کړه خو ستا کوم بچي چې ما سره مدرسه کې سبق وای کو د ټکي سبق هم نه دې زده کړه خو چې کله د مانزه وخت راغله دې نو د مانزه په وخت کې دا معصوم بچي دا ځوان د خپل ځواني په اول حالت کې الحمدلله با جماعت زما سره مانزه کې ولاړ دی او 5 وخت موز د په تکبیر اوله سره با جماعت کړي دي ته نور د الله نه څه غواړي دومره علما الحمدلله سالانه په زرهاو علما دا د پاکستان قوم ته زمونږ د دینی مدرسې په تحفه کې ورکي خلکو گمراهي تقسیمولې او زمونږ د علماو سره جولو کې قران او خلکو باندې تقسیمو خلکو بي دیني تقسیمولې زمونږ د علماو سره جولای کې د الله دین او هغه تقسیمو خلقو دی الله نه لري کوله زمونږ علماو دی الله رب العالمین دین ترا بلله ته په دې وخت کې علماو ته دعا نه کې دا دی الله د دین پهردار دی دا الله رب العالمین یو سورې یو وریز نصیب کړي په دې امت باندې چې د دې وریز نه د هر چا په کور باندې باران وریږي د دین هر کور ته خیر رسیږي په دې باجوړ کې بداسه کور نه کم کور ته چې مون قران خانه جبه نه ورلېږي د کم کور بچی ته چې مونږ د الله قران نه خودله بچي کو معذورم دي مونږ انکار نه دی کړی چې ستا بچي په خپل باندې معذور دي زه مدرسه کې نشم داخله ولې
ستا د معذور بچی زما مدرسې خدمت کړي دا غنه حافظ عالم جوړ کړي دی تا بچی را لګلې پسترګو نابینا دی ما انکار نه دی کړي چې نابینا ماشوم به حفظ څنګه کوي دی به علم څنګه کوي د خسترګو نظر کار نه کوي الحمدلله د امت د نابینا او بچونا د علما او د قران حافظان او د دین عالمان جوړ کړي دي علما او دعا کوي دا دغه علما او برکت ده نن الحمدلله په پاکستان کې یو اداره هغه داسې ده چې د پاکستان قوم په هغه فخر کولی شي او هغه د دینی تعلیم اداره ده او دا زه د ځان نه وایم دا په دې 13 هفته کې د ټولې دنیا د 198 ملکونو د تعلیمي نظام ترمنځ کمپټیشن او موازنه شوې ده نو د پاکستان تعلیمي ادارې پکې په 198 کې په 124 نمبر باندې راغلي دي او بل طرف ته ګوره د حفظ قرآن مسابقه شوې ده په 13 هفته کې په 198 ملکونو کې پاکستان په حفظ قرآن کې 1 نمبر پوزیشن حاصل کړی او پاکستان کې خیبر پختونخوا او دا اعزاز صرف سخ کال نه دا اعزاز پروس کال هم پاکستان ته ملاو دی سخ کال د کراچۍ یو طالب العلم چې بنیادی طور د بنیر اوسیدونکی دی او پروس کال د سوات یو طالب العلم هغه دا اعزاز په ټوله دنیا کې حاصل کړی وو نو د پاکستان عدالتی نظام په 128 نمبر د پاکستان تعلیمی نظام په 124 نمبر ټرانسپیرنسی انټرنیشنل وایي د 13 کال په نسبت په پاکستان کې کرپشن نور هم سیوا شوی دی نو چې هره شعبه ستا په زوال باندې روانه وه نو د قرآن کریم د تعلیم په شعبه کې ما د پاکستان نوم روښانه کړی دی دا مدرسه ده د قوم بچو ته د الله قرآن وښودلو د الله دین یې ورته وښودلو دا بهادران راشي دوی وایي موږ مدرسو دپاره اصلاحات کوو مدرسه ریفارمز مدرسو کې اصلاحات کو ولی وی دا قومي دایره کې نه دي شامل ای زما مشرا سترګې وغړوه تا د پاکستان تعلیمي ادارې دا په څلورو کټګورو کې تقسیمي کړي دي د کلي غریب سړی خپل بچی ته توره ملیشه واغوندي او سهاري سرکاري سکول ته ولیږي لږ غوندې مالدار وي نو هغه د کلی پرایویټ سکول ته ولیږي او چې دا غنه ډیر مالدار وي نو چرته دلته خار کې یا پسوات کې یا په مردان کې یو غټ سکول وی هغه ته ور ولیږي او چې دا غنم ډیر مالدار وي نو هغه ابټاباد کې او اسلام آباد کې په ګریجن سکول کې او په آرمی پبلک سکول کې او فضل حق کالج کې او په بل کې او په بل کې پاغي کې په سبق وایي خو یاد ساته زما د محلې نه چې سحر وخت کې دا سلور ماشومان سلور یونیفارم اغوندي سلور قسم تعلیمی ادارو ته ځي سلور قسم تعلیمی نصابونه وایي سلور قسم ذهنیتونه جوړیږي نو دا سلور واړه بچی چې خپل کور ته ماسپخین واپس راشي نو په مدرسه ریاض العلوم کې یو قاری صاحب ته سلور واړه ناست وي ما مدرسې یکسان حساب تعلیم ورکو تا قوم تقسیم کو تا د قوم په منځ کې د تعلیم په نوم باندې د غریب او د مالدار تمیز وکړو ما مدرسې ته کو غریب راغلی دی او کو مالدار راغلی دی ما یو نصاب ورښودلی دی ما په یو صف کې کېنولی دی ما د یو استاذ نه ورته سبق ښودلی دی ما په یو مطعم او په یو مطبخ کې هغه ته خوراک ورکړی دی ما هغه نه یو شان امتحان اخیستی دی زما مدرسه کې دا تمیز نشته دی دا مال او د دولت په بنیاد مال خو مدرسې ته اکثر هغه خلک خپل بچی را لیږي کوم خلک چې د خپلو بچو د سکولونو فیسونه نشي ورکولی د غریب نه غریب سړی هغه وایي زما په دې بچي زه بل تعلیم نشم کولی مدرسې ته به یې ولېږم هلته به د الله دین زده کي زموږ علماو چاته انکار نه دی کړی دا بچی راشي دله قرآن موږ مدرسې طرف نه ورکوو دله رحیل موږ مدرسې طرف نه ورکوو دله کتاب موږ مدرسې طرف نه فراهم کوو دلا استاد مونږ مدرسې د طرف نه په تنخواه باندې نیسو مونږ تر اوسه پورې د یو عالم په پلار پسې فیس نه دی لېږلی چې ستا بچي ما سره علم وکړو تا پسې دومره لکه روپۍ فیس جمع شوی دی راکړه ما ته خپل فیس جمع کا د خلکو بچو ته مفت دینی تعلیم الحمدلله د زمونږ د دینی مدرسې ورکوي د امت بچو باندې دا خیرونه تقسیمیږي
تا د امت تقسیم وکړو د مسلمانانو د بچو د تقسیم وکړو د مال او د دولت په بنیاد باندې په غریب او په مالدار تعلیمي ادارې په بنیاد باندې ما یو شان تعلیمي ادارې ورکړلې ما یو شان نصاب تعلیم ورکړلو ته زما د دین مدرسې متعلق خبره کې چې په کم وخت کې ستا وزیر داخله پاتې شوی دی هغه له قل هو نه ورځي اوس چې د کم وزیر هوا بازي دی هغه له قل اعوذ برب الناس نه ورځي چې چا له قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس نه ورتللو ستا په وزیرانو کې او ستا وزیر اعظم خاتم النبیین نشو ویلی او ستا وزیر اعظم روحانیت نشو ویلی نو نالایقا ما په داسې زمانه کې د پاکستان بچے په 198 ملکونو کې د قرآن په تعلیم کې 1 نمبر پوزیشن ته ورسول ته مدرسې متعلق اصلاح کې د خپل تعلیمي ادارې اصلاح دی وکړه ما د تعلیمي ادارې اصلاح مکوا زما تعلیمي نظام هغه دومره معیاري دی نن ته د بهر ملکونو د طلباو د پاره د دینی تعلیم ویزې کولاو کا او بیا ګوره چې د پاکستان په دینی جامعات او په دینی مدارسو کې د بهر ملکونو څومره طلبا او سټوډنټان سبق وایي ستا د پاکستان یو یونیورسيټي دا د دنیا په بهترین ټاپ 10 یونیورسيټو کې نشته ده دا د دنیا په بهترین 16 یونیورسيټو کې نشته ده دا د دنیا په بهترین 500 یونیورسيټو کې نشته ده انتر دې پروس کال کوم رینکینګ شوه ده داغه تحت ستا د پاکستان یو یونیورسيټي د بهر دنیا د بهترینو 500 یونیورسيټو په فهرست کې نشته ده او راشه زما دینی مدارس وتا په دینی تعلیم او تحقیق کې زما دارالعلوم کراچی د حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني سے بهترین 500 دینی جامعات پرې دوا بهترین 100 جامعات پرې دوا بهترین 50 جامعات پرې دوا بهترین 10 جامعات د دنیا پرې دوا د دنیا بهترین 3 دینی تعلیمي ادارې په هغه کې یو تعلیمي اداره د پاکستان د مولانا محمد تقی عثماني سے اداره ده ما د پاکستان د تعلیم معیار د حد تور ورسو زما د پاکستان د قاریانو نه نن د حرم شریف امام استفاده حاصله کړې ده او پروس کال چې لاهور ته راغلی نو دلته خپل تقریر کې دا خبره وکړله وی زما استاد هغه د پاکستان اوسیدونکو او د لاهور اوسیدونکو دی زما د پاکستان د قرآن د تعلیم د هغې فیضونه الله رب العالمین د بیت الله شریف سوري ته ورسول نالایقه ته د مدرسې د اصلاح خبره کې زما د پاکستان دینی تعلیمي اداره داغي تعلیمي معیار ګوره خپل تعلیمي معیار ګوره ستا تعلیمي معیار چې ستا ماشوم هغه سره د ټیویشنو نه سره د دومره لوی بجټ نه امتحان کې کله په خپل ایگزامینیشن حال کې کینی نو غیر چاپیره ته فورس ورته ودرې غیر چاپیره واړه ولاړ وي نقلونه ورته وي د سکول او د کالج کړکۍ ماتي داغه جالو نشلی او دنه نقل ورته وي او بیا د دې نقلونو باوجود پدې کې پرچې هم آوټ کیږي زه چیلنج در کوم وفاق المدارس چې د کوم وخت نه په وجود کې راغلی دی تر اوس وخت پورې یو پرچه د وفاق المدارس ما ته په دې ټوله دورانیه کې نشي ښودلی چې دا آوټ شوی وي ستا درې پرچې آوټ کیږي ستا پیپر بهر خرڅیږي نالایقه او بیا چې په نقلونو باندې ستا په تعلیمي اداره کې یو بچې هغه امتحان ورکي نو ته پاس کې په 100 نمبرو په 33 نمبرو او زما سره چې په تعلیمي اداره کې سبق وایي نو زما په امتحانګاه باندې زما په ایگزامینیشن حال باندې یو شیخ الحدیث سے په کرسي ناسوي او درې سلور ممتحنین هغه غیر چاپیره ګرځي را ګرځي نفري ضرورت نه غیر چاپیره د مدرسې نه د وفاق المدارس د امتحان په دوران کې طالبان نقلونو غرزولو د پاره نه وي او بیا په دغه پرمن تعلیمي ماحول کې چې بیا هم زما دا بچي پرچه ډکه کی نو چرته پرچا اوټ شوی نه دا خدای باوجود زه د خپل بچي په 33 نمبرو فیل کوم زه په 34 نمبرو فیل کوم زه په 3500 په 3600 په 3700 په 38 په 39 نمبرو باندې فیل کوم چې د 40 نمبر واخلي نو زه په مدرسه کې پاس کم نالایق خپل تعلیمي معیار ته وګوره زما د مدرسې تعلیمي معیار ته وګوره ستا تعلیمي ادارې غله پیدا کړې دي ستا تعلیمي ادارې ډاکوان پیدا کړې دي ستا تعلیمي ادارې په پاکستان کې 10 جرنیلان روزلي دي
کوم جرنیلانو چې د امت بچیان خرڅ کړي دي او میندې خویندې خرڅ کړي دي زما خاوره خرڅ کړې ده زما عزت او ناموس خرڅ کړی دی داسې ججانې پیدا کړي دي چا چې د ناموس رسالت سودا په $100 باندې کړې ده ستا تعلیمي ادارې داسې حکمرانان پیدا کړي دي چې همیشه دپاره د غیرو په دروازه باندې سجدې لګولې دي غله تا سره دي ډاکوان تا سره دي غدار تا سره دي راشه زما دیني ادارې ته زما دیني ادارې د امت په سیاسي قیادت کې د حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه غوندې مدبر سیاستدانان پیدا کړي دي زما دینی تعلیمي ادارې د حضرت مولانا غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه غوندې هستیانې پیدا کړي دي زما دینی تعلیمي ادارې د حضرت مولانا محمد صادق صاحب حفظه الله غوندې هستیانې پیدا کړي دي زما دینی تعلیمي ادارې د مولانا فضل الرحمن غوندې هغه زمری پیدا کړی دی چې ټول عالم کفر ته یې سینه ډبولې ده او په دا خپل ټول سیاسي ژوند کې د هغه متعلق د یوې پیسې کرپشن چا تر اوسه ثابت نه کړی شو मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला तदबी दिने अलम बरदार ये ज़द अल्लाह द दिन अलम बरदार यम तो द इल्हाद और द दहरियत अलम बरदार ये ज़द तौहीद और द सुन्नत अलम बरदार यम तो د غیر ایجنټ یې او زه د الله رب العالمین د دین پهردار یم چې ته په خپل صف کې خوشاله زه په خپل صف کې زر پرې خوشاله یم تا ته اعلان کوم په خپل صف کې په نره ودرېږه زه درته اعلان کوم د باجوړ د دې مسلمانانو د طرف نه د الله د دین دا سپایان د الله د دین دا پهرداران دوی به انشاءالله دا تور او سپینه جنډه په لاس کې د الله د دین د غلبې د پاره په میدان عمل کې هر وخت ولاړ وي انشاءالله مونږ سر بکف ولاړ یو مونږ سر بلند ولاړ یو مونږ د دیوبند بچی یو مونږ خپل سرونه په تلی کې کېښودلي دي مونږ د الله رب العالمین په دین باندې چرته سودا نه ده کړې ته په جبر مونږ نشي ټیټولی ته په لالچ باندې مونږ نشي اخیستلی ته اعلان کې چې زه پاکستان کې 10,000 روپۍ امام ته ورکوم او د هغې 10,000 په بدله کې د هغه نه په یو شرایط نامه باندې دستخط اخلي او په هغې شرایط نامه کې دې لیکلي دي چې زه امام به په منبر باندې د حکومت خلاف خبره نه کوم ته به بېدینۍ کې او زه به ستا د 10,000 روپو په عوض کې د الله په دین باندې خاموشي اختیاروم یاد ساته زه د هغه دیوبند بچی یم چا چې د تور اوبو جیلونه تیر کړي دي زه د هغه دیوبند بچی یم چا چې د شاملي میدانونه ګرم کړي دي هغه وخت کې هغې ته ډېر مراعات میلاوېدلی شو زه د هغې نبي مهربان صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو امین یم زه د هغې طالب العلم یم کوم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې د خندق په موقع په خپله ګېډه پورې کاڼي تړلي وو په ما خو لا دومره لوږه نه ده راغلی کوم حبیب چې د ونو پاڼې خوړلې وې تر دې پورې صحابي فرمایي عتبه ابن غزوان رضی الله عنه فرمایي وی د ونو دا پاڼې مو ډېرې وخوړلې زمونږ دا وښکي په هغې باندې وشلېدل الله اکبر حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي روغه روغه میاشت به تېره شوله مونږ کره به داسې څه نه و چې مونږ ورته اور بل کړی وی مونږ به صرف په اسودینو باندې گزاره کوله التمر والماء کجوره او اوبه مونږ خو د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علم جانشین مونږ خو د هغه عظیم هستی وارثان یو کومې عظیم هستی چې د دغه ډېرو لوږو باوجود د دغه ډېرو تندو باوجود د مدینې نه ګیر چاپېره خندق کنستلو نو لوږه پې ډېره تېره شوه تنده پې ډېره تېره شوه تکلیف پې ډېر تېر شو ستړې پې ډېره تېره شوه یو شپه فرمایي تاسو کې څوک شته دی چې جنت غواړي حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي وی نبی مهربان ما ته اشاره وکړله زه را روان شم د دواړو جهانو سردار مبارک طرف ته ډېره یخه سیلۍ لګېدله ډېره سخته سړزي وه زه وږې هم اومه زه تږې هم اومه ما زړه کې سوچ کو سخت کار راته حواله کې هسې نه ونه کړلی شم
چراغلم ما وی لبیک دا الله محبوب حاضر یم. نبی مهربان را تو فرمایل لال شه د دشمن صفونو ته دنه مال احوال راوړه. دا غزوه احزاب دی، د ټول عالم کفر را جمع شوی دی. په دغه صفونو کې يهوديان هم دي، عیسایان هم دي، مشرکین هم دي. دا احزاب دی، دا د عالم کفر دغه اجتماعي لشکر کشي ده په امت اسلام باندې. ما ورته وی ټیک ته د الله محبوبه دا شپه ده، ما ډېرې ورځې لوږه تېره کړې ده، ما ډېرې ورځې تنده تېره کړې ده، او ما ډېره ستړې تېره کړې ده، او یخني دومره ده چې په وجود باندې مې صرف یوه کپړه ده، هغه هم زما د بیبي څادر دی. زه په ولاړه نه شم راتللی. نو زه په زنګونانو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلم. وی نبی مهربان راته چې حکم وکړو زه روان شم. څه قدمه مې واخیستل، شاته نه یو اواز راځي، یا رب، یا رحمان، یا رحیم. ای الله، ای رحمان او رحیم ذاته. ما چې شاته وکتل د دواړو جهانو سردار مبارک لاس پورته کړی. ما د زړه کې وی چاته دعا کوي، دا څو خوش قسمت دی. نبی مهربان شاته نه دعا فرمایي، اللهم احفظ اخانا حذیفه عن یمینه وعن شماله. الله زما د دین پهردار مې در اولېږلو په ګېډه باندې نهر دی. الله تږی دی، الله ستړې ډېره تېره کړې ده، رب ډېره سخته یخني ده، الله تنې تنها در روان دی، رب ټول کفر دی، الله زما د دین پهردار تنې تنها در روان دی. ربا ته یې تنها مه پرېږده، الله ته ورسره ملګری شه، الله ته حفاظت نصیب کا د فتنو په دې زمانه کې چې چا د علم شمه بله کړې ده او عالم کفر ته مخې ته ولاړ دی. نن عالم کفر د اقوام متحده په شکل کې د مدارسو خلاف صف آرا دی. نن عالم کفر دا د نیټو په شکل کې د دین اسلام خلاف صف آرا دی. دا احزاب دي، دا را جمع شوي دي، په دې کې بت پرست شته دی، په دې کې نسواران شته دی، په دې کې يهوديان شته دی، په دې کې مختلفو طبقو والا خلق شته دی، او د الله رب العالمین د دین پهرداری کوونکي تنه تنها دي. خپل حکومتونه وسره نه دي ملګري، خپل پردي خلاصه کې هغه خپل ترنه هم پردي شوي دي، هغه هم خلاف کوي. څوک چې د الله د دین شمه بل ساتي، ګمبد خزرانه به ورته आवाज راځي، ربا یوازې مه پرېږده، الله حفاظت نصیب کړه. څوک چې افغانستان کې امریکای خلاف جهاد کوي، ګمبد خزرانه به عرش ته आवाज زی، ربا تنهایی مه پرېږده، الله یوازې دی. څوک چې پاکستان کې د امریکای او د يهوديانو د پالیسۍ مقابله کوي، ګمبد خزرانه به عرش ته आवाज اوزي، رب فضل الرحمن یوازې مه پرېږده. الله خلق ته خلاف شو، پردي سکه په خپل صفونو کې غداران پیدا شو. الله چا چې د يهودي جنټي کولا په پردو صفونو کې اغي ته ولاړو، په خپل صفونو کې ګیرو پګړو والے د اسرائیل ملګری شو. ربا تنهایی مه پرېږده. دا په خپل باندې مولانا عزیز الرحمن هزاروی صاحب رحمت الله علیه ماته دا خبره کوله، فرمایل یې وی حضرت شیخ الحدیث مولانا شیر علی شاه صاحب رحمت الله علیه د مولانا صاحب نه پس معاملې کې ګیلمن شوی، نو خوب کې ورته د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي، شیر علی شاه زما د زړه پګړې یار به تنها نه پرېږدي. چې په دې زمانه کې چا د ختم نبوت شمه بل ساتلې ده، چا د نبی مهربان د ناموس جنگ په سر اخیسته ده، جرنیل ته مخې ته ولاړ ده، جج ته مخې ته ولاړ ده، خپل ته مخې ته ولاړ ده، پردي ته مخې ته ولاړ ده. خو د الله رب العالمین د دین د حفاظت لپاره خپل سینه ډال نیسلې ده. حمله پکېږي، دماکي پکېږي، ملګری شهیدان کېږي. مفتی سلطان محمد غوندي ګلونم څوک ژوندي نه پرېږدي. شیخ الحدیث مولانا سنجان غوندي خلق هم خلق ژوندي نه پرېږدي. مولانا محمد حنیف سے غوندي هسته هم خلق ژوندي نه پرېږدي. او په دا دومره سختو امتحاناتو کې بیا هم دی الله په دین د چا سره سودا نه کوي. کو سودا یې کوله
ډیر دولتونه به ملاو ډیر کرسۍ به ملاو ډیر اعزازونه او لقبونه به ملاو او د په کاته کې صرف او صرف لان تان لیکل کیږي د الله د دین په خاطر رټل کیږي د الله د دین په خاطر سپکیږي د الله د دین په خاطر زور لیکيږي دنګم د خزرانه به ضرور आवाज راځي الله یو حذیفه اغو ربا یو حذیفه داده استاد دین د خدمت د پاره درغه اللهم احفظ اخانا حذیفه عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه مخ طرفنا رست طرفنا الله حفاظت وکا نورست واوري حضرت حذیفه فرمایي وګدا واقعیا دا وی چې واپس راغلم نبی مهربان ته خبر راوړو او ډیره سخت یخنی وا او ما ورته د الله محبوبا تا ته د مبارک وی کفار په تخت باندې روان دي وی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم دا صادر داسې کولاو کو فغطني رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ردائه ما ته حذیفه راځه چې د ټولو غیګو نه وګرځي د مدینه جانان بدر دغه کېدل راځه مال راځه علماء مونږ او تاسو د سر د پاسه کو د اچا لاس نشته ده ید الله علی الجماعه دا اهل حق د جماعت د پاسه د الله رب العالمین نصرت لاس پروت وي انما وليكم الله ورسوله تاسو ولی الله دی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم راکعون مؤمنانو کې دیندار مؤمنان به علما او تاسو ملګری وي مدرسو والو قرآن گواہی ورکی دیندار مومنان بستاسو ملگرتیا کئی جمعیت علماء اسلام ملگرو دیندار مسلمانان بستاسو ملگری وی د امارت اسلامی مجاہدینو دیندار مسلمانان بستاسو ملگری وی د دعوت و تبلیغ محنت کون کو بزرگانو دیندار مسلمانان بستاسو په پشت باندې ولاړ وی او رست بیا بل خوشخبری واوري من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله فرمایي تاسو زما جماعت یې ولی خفکیږي زما جماعت یې نسبت ډیر لوی سیز ده الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په حزب الله کې شمار کړي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په خپل ډلو والے کې شمار کړي زما محترمو د خپل اکابر او د خپل اسلاف او د اماناتو ډېر خیال ساتئ اغه چې کوم اجتماعي لارې مونږ ته پریخي دي دې کې اهل باطن دي دې کې اولیاء الله دي دې کې کشف او الهام والا خلق دي دې کې القاء او رؤیا صالحه والا خلق دي چاته چې الله په باطنی علوم باندې تنبیه ورکړي نو هغه خلق چې په کوم ځای کې مطمئن وي چېړ چاړ به پاغي کې نه کوي پاغه ځای باندې به زړه اطمینان ساتي زمون اکابر او اسلاف چې په کوم میدان کې ولاړ دي زمون په هغه باندې تسلی ده او مسلمانانو د خپل خواب غفلت نه را بیدار شي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د دین پهرداری ورکړي داغه گلشن حفاظت وکړي الله رب العالمین دې د دې دینی مدرسې د فضلا د خپل مقاصد شرعیو کې کامیاب کړي الله رب العالمین دې د خپل دین ستنې تر نه جوړې کړي الله رب العالمین دې د خپل دین مبلغین مجاهدین تر نه جوړ کړي الله رب العالمین دې امت سیاسی قائدین دې تر نه جوړ کړي مسلمانوں संभल जाओ संभल जाने का वक्त आया बहुत सोए हुए हो तुम अब होश आने का वक्त आया जला डाली थी तुमने किश्तियां उंदलस के साहिल पर मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया तपश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो तपश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो कुफर के आशियां पे आग बरसाने का वक्त आया भड़क उठे हैं फिर से आतशे नमरूद के शोले कि इन्हें फिर जज्बा इब्राहिम दिखलाने का वक्त आया उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो कि उस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया जवानानी वतन उठो कफन बरदोश हो जाओ जिहादी फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों इन्हीं माजी के राहों पे पलट जाने का वक्त आया नबी की आबरू बाकी रहेगी तुम भी बाकी हो वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया सुनो ये रोज़े अतहर से क्या आवाज आती है मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया तैयार यही दे अल्लाह द दिन द पहरेदारी द पार तैयार यही
سوک سوک تیار دی لاس اوچت کئی جزاکم الله یا رب فاشهد الله دا منظر دا دی گواه شي الله رب العالمین دا ټول چې څومره مسلمانان راغلي دي الله د دین سره مینه ده الله اسلام سره مینه ده قران سره مینه ده مدرسې سره مینه ده تهجد د وخت تلاوت سره مینه ده رب ذوالجلال دنیا کې هم د صلحاء په صف کې زندگی نصیب کا آخرت کې هم د صلحاء سره ملګرتیا نصیب کا الله رب العالمین د دې محضر او د دې موقع الله رب العالمین دا کائنات گواه کا زمارونو او کو حضرت مولانا فضل الرحمن سے اعلان وکړو چې دغه بيدینه حکومت چا چې په مدرسو باندې روزانه نوی حکمنامې جاری کړي د دې خلاف به میدان عمل ته راوځو او شپږشتم مارچ باندې به ملګرتیا کوو نو تاسو به لبیک وایي تیار